د فاتحي او تعزیت د یادو نیول شویو مراسمو پر مهال د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست ځوانانو چارو امیر سبحان الله عظام ویل چې د فاتحي او قران کریم د ختم په یادو مراسمو کې زیات شمیر خلکو ګډون کړی و. نوموړي زیاتول چې د بغلان ولایت د سیلاب ځپلو کورنیو د لاسنیوي په خاطر به نقدي مرستې هم راجلب او دوی ته به یې ورسوي. د خوست مرکزی جماعت کې د بغلان ولایت د سیلاب ځپلو لپاره د فتحې مراسم نیول شوي وو او په دغه مراسمو کې په خوست میشتو باندې غږ وکړل شو چې د سبا ورځ نه به د بغلان زلزله د سیلاب ځپلو لپاره به مرسته کیږي، تاسو په دغه کې برخه واخلئ. او د لمانځه نه بعد دوی لپاره قرآن مجید تلاوت وشو او ټولو په اجتماعي شکل دوی لپاره دعا وکړه. د مرستو لړۍ به ان شاء الله تر 2-3 ورځې د پوره به جریان لري. موږ به ګورو چې حالاتو ته به ګورو او مرستو ته به ګورو چې کله د امکانات موږ برابر کړو او څومره اندازه مرسته وشوله هغې ته بیا موږ ګورو او هلته بیا ورسوو. بل لور بیا په دغه مراسمو کې برخه اخیستونکو د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت د داسې فعالیتونو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د هر هیوادوال په غم کې ځانونه شریک بولي او همدارنګه له هیوادوالو وغوښتل چې باید تر خپلې وسې پورې ټول مالی او ځاني مرستې ورسره وکړي او هیڅ مرسته ونه سپموي. په بغلان کې چې سیلابونه راغلي، بدخشان کې دا د خوست میشت یو د خواخوږۍ او د مینې او د یووالي پیغام و چې په دغه غم کې دوی ځانونه ورسره شریک کړل چې تاسو ولله چې په ډېره اندازه خوست میشت نن فتحه وکړه او سبا پوره به انشاءالله ځوانان خوست میشتي ځوانان په ښار او بېلابېلو سیمو کې ګرځي، دوی دپاره به مرسته راټولوي. افغانیان ټول یو وجود دی، یو تن دی، ټولو افغانانو نه مې دا غږ دی او سرمایه‌دارانو مې دا غږ کو چې تاسو کوشش وکړئ چې دوی سره د خپل واس او توان اندازه کومک وکړئ. دا اوسه دی چې څومره واس مطابق کومک وشي. دا خو دوی لوندې دي، کوټو لوندې وي، خوړو دویۍ ته ضرورت لري. هر ارګان یې پلوه دولت نه عامو خلکو نه چې څومره کوشش وشي دوی سره کومک وکړی شي. دا ټول مسلمان یو وجود یو افغانیون یو. خوست میشتو یو غږ کوم چې په دې چې په هېواد کې اوس زلزله ځپلو او په سیلاب ځپلو نه بعد موږ څه کومکونه ورسره وکړو ځکه چې د ډېر بحران سره مخامخ دی. هغه که د دولت لغه د وجې وي که عامو خلکو له لورې وي نو د سره د کومک وشي. د یادولو ده چې تېره ورځ په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې د سیلابونو له امله زموږ لسګونه تنه هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي، ګڼ کورونه یې ویجاړ شوي او نور هم خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.